د مرکز کابل ورخوا د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې د لړۍ په دوام کندوز ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې امریت له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د روان 1602 هجري شمسي کال د غوایي یا ثور د میاشتې په جریان کې د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې له یو شمېر خوراکي مارکیټونو څخه په سلګونه کلمه مختلف ډول تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي چې په هغې کې شیدې، بسکټ، خرما، چای، مشروبات او د مینځلو مواد شامل دي ترلاسه او د لمنځه وړلو په موخه یې په یاد ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې د امریت ودانۍ ته انتقال کړي دي. 4 بسته نیکولا تاریخش تیر بوده، تقریبا یک ماه کمتر. بیسکیت و کاکاوی تاریخ تیر شده. 8 بسته و دیگه 4 بسته آرنکس و 4 بسته کمدندان بعد و تعداد 8.5 بسته شیر دیرکوین. دغه کارتونه بیسکیت دی از 18 کارتونه بلسا بیسکیت دی تاریخ اکسپایر دی. یک بسته تاریخ تیر شده وی. 17 بسته جمله شیر دیرکوین است، یک بسته شیر تران. این مالایی که خودتان می‌بینید اکسپایر شده بود، وقتی زمانش گذشته بود. خود یک 10 قلم مال تاریخش ختم شده بود. کارتن مغزی، 3 کارتن پدیده. این تاریخش تیر بود. شپږ بستې ترک شدي وي چې 315 ورځې تاریخ پاتې مو. په دغه ولایت کې د خوراکي توکو پلورونکي د خوړو او درملو ملي ادارې دغه اقدام ستایي او په دغه برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. سپاسگزاری می‌کنیم که اینا همیشه کوشششان جریان داشته باشه و تشکر می‌کنیم که اینا رویه نکردن. دعا دارم که وطن با شما تا چیز باشه، ما از افتخار می‌کنیم به در دیگر مشکل نیست. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د تشکیل په زیاتېدو سره د هیواد په ولایتونو کې له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې لړۍ شروع شوې ده.